د تروژمۍ مسافر لومړی برخه. پیغام د آزادۍ روان په تروشپو کې مسافر د تروژمۍ روان په تروشپو کې مسافر د تروژمۍ همدا د غرناطې د لور سپېڅلې قربانۍ وې همدا د غرناطې د لور سپېڅلې قربان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د فکري جوړښت درنو ګډونوالو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. الله رب العزت مو شاد آباد خوشحاله او سوکال لره. درنو او قدرمنو اورېدونکو، که ستاسو یاد وي زموږ مخکینی داستان سرحدي شاهین په نامه چې تاسو ته مو وړاندې کړی وو، راځو د هغه دویمه برخه را اخلو چې د تروژمۍ مسافر په نامه دی. د دې لیکوال هم ارواښاد نسیم حجازي او ژباړن هم ارواښاد زبیر شفیقي دی. وړاندې کوونکی زه محسن احسان یم او نشرونکې اداره فکري جوړښت خپرنیو اداره ده. راځو په داستان شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. سینټافي په 1491 میلادي د وروستۍ میاشتې یو سهار په ختیځ غرونو لمر د خپلو زرینو وړانګو جال خپراوه. د جنوب په غرنیو سیمو کې ویدو تیارو ورو ورو خپله لمن ورنغښتله او د سراوینده الفجاره او الحمه په لوړو څوکو د واورو تاجونه ځلېدل. د سنټاپي پوځي قرارګاه کې ګرځېدل راګرځېدل پیل شوي وو. ملکه ازبیله له شاهي خیمې نه لږ لرې پر یوه غونډۍ ولاړه وه او د غرناطې شنه منظره یې په مخ کې وه. کله کله به د دې سترګې په شاوخوا غځېدلو خیمو او یا له پړاو بیرته د یوې ګاه په لوړو ژورو په هغو ویجاړو کلیو او کورونو میخ شوې چې هلته سوځېدلو او کنډواله کورونو د جګړې د تباهۍ ګواهي ویله. خو څو شېبې وروسته دغه له صحره ډک ښار چې دې ته بشپږ میله کې پروت و او په وار وار یې لیدلی و او لوړ لوړ منارونه او ګمبز یې په ذهن کې انځور وې بیرته د دې د سترګو مخې ته راغی. د جګړې په ورځو کې چې دې لومړی ځل له دغه غونډۍ نه دغه ښار لیدلی و، هغه مهال مر په لوېدو و او دې ته داسې ښکاره کېدله چې سینټاپي او الحمرا فاصله یو په یو ختمه شوه. له هغې شېبې وروسته دغه غونډۍ د دې د ځانګړي سیل یو مقام و. د دې د اسانۍ لپاره د ورختلو لاره صافه او پراخه کړه او په څوکه یې یوه ښکلې خیمه هم ودروله. په عام ډول چې به کله هغه بهر ته وتله نو د خدمتګارانو او وینځو بشپړ لښکر به ورسره و. خو چې کله به څه ذهني پریشاني ور پیدا شوه نو دې ته به د خاصو همزولو ملګري هم ګرانه پرېوته. نن هم د دې همدغسې حالت و. کله چې له شاهي خیمې نه ووتله یوازې دوې خدمتګارې ورسره وې چې کله غونډۍ ته ورسېدله هغوی یې هم رخصت کړې. ازبیله پر دې خبره اندېښمنه وه چې د قسطلې پادري او د کلیسا د احتساب د ځانګړي مشر په خپل لیک کې د اوربند پر تړون سخت احتجاج کړی و او پریدان ته ناره مشوره ورکړې وه چې د اوربند تړون زر تر زره پسخه او په غرناطه یرغل وکړي. د خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو، د شاهین په داستان کې موږ اورېدلي وه چې ابا عبدالله د پریدان سره 80 ورځې اوربند کړی و. دا د هغه اوربند خبره ده. که تاسو غواړئ چې هغه داستان واورئ نو د فکري جوړښت ټلګرام چینل او یا هم د شاهین په نامه ټلګرام چینل سرچ کړئ او 140 برخې کې موږ هغه داستان ترتیب کړی، هغه راسره واورئ. د دې لیک ځواب ضروري و خو پریدان د زمینس پر لیک له سرسري نظر اچولو پرته نور هیڅ ارزښت ورنه کړ. د شپې د ډوډۍ پر وخت د درېیم ځل لپاره ملکې د هغه لیک یادونه وکړه خو پریدان دا وویل او خبره یې شاته وغورځوله چې پر دې به سهار غور کوو. اوس ډېر ستومانه یم او چې کله سهار شو هغه په چکر وتلی و. قتيبة ابن مسلم پشان امیر دیس شو دا محمد ابن قاسم دزړونو میر دیس شو چې اندلسو داستان د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثاني وتل خادم د ملت و په دا وخت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې دینه.
خبرونې درنو او قدرمن اورېدونکو ازبله تر لږ ځنډه خیمې ته نږدې ولاړه وه. بیا شاته شوه، په یوه کرسۍ کښېناسته، ناڅاپه یې د آس د پښو تر پرهار واورېده، جګه شوه، شل لوري ته یې وکتل. فریدان د غونډۍ سر ته ور وخت او له آس نه پلی شو، ور وړاندې شو، د ملکې لاس یې ښکل کړ. بیا یې وویل نن ډېره یخني ده، تا باید په خیمه کې استراحت کړی وی. ملکې ځواب ورکړ کله چې منزل دومره لنډ شي بیا مسافر آرام نشي کولی. نن سهار ما غوښتل تا ته دا در په یاد کړم چې د اوربند 10 ورځې تېرې شوي او د تړون له مخې باید موږ د غرناطې او سینټ ټاپي ترمنځ دغه 6 میله لاره 14 نور ورځو کې ووهو. فریدان ځواب ورکړ ملکې ته ولې داسې نه وایه چې دغه 6 میله او 14 ورځې دغه ولس د مرګ او ژوند ترمنځ وروستی واټن دی چې پر دې ځمکه 800 کاله حکومت کړی دی. ما ته معلومه ده چې ستا پر ذهن تر اوسه د زمینس د لیک اغیزه شته، خو هغه بوډا پادري ته څه معلومه ده چې کوم ولس چې موږ د مرګ وروستۍ څنډې ته راوستی دی په څو کلونو کې د جبل تاریخ څخه د پیرني تر غرونو پورې د کلیسا بیرغونه رانسکور کړي وو. زمینس پر دې څوک پوهولی شي چې کله د دې ولس زیوال پیل شوی وو هم د کلیسا متحد ځواک د کبیر تر درې پورې څو پړاوه ایله په 4 پیړیو کې ووهل او په دې 4 پیړیو کې چې کله د دوی د دفاع جذبه راویښه شوې ده نو د کلونو حساب یې په ورځو کې بیرته پرې کړی دی. دوی دواړه په کرسۍ کښېناستل. ازبیلا وویل زما مقصد ستا له رای سره اختلاف نه و. زه پر دې خبره ویاړم چې په کوم لاسونو چې د اندلس ډیوه مړه کېږي هغه زما د میړه دی. زه هسې خپل جذبات او احساسات ښکاره کوم. که تا د زمینس لیک تر پایه ټول لوستی وای دا بدګماني به در سره نه و چې هغه ستا سترو بریو ته اهمیت نه ورکوي. ما د هغه لیک لوستی دی. هغه غواړي چې زر تر زر اوربند مات او په غرناطه حمله وکړم. هغه یوازې یو پادري دی او زه د ټولو حالاتو څارونکی یو سپاهي یم. هغه داسې ګڼي چې د غرناطې خلک مړه شوي دي او اوس د دوی د مړو د شکولو خبره پاتې ده. خو زما په نظر غرناطه په همدې حالت کې هم یوه اور غورځونکې غره ته ورته ده چې په تل کې لالوا خوټیږي. د دې اور غورځونکې پر څوکه د کلیسا د تخت ایښودلو نه وړاندې د دې ډاډ ضروري دی چې هغه لاو سړه شوی. دا صحیح ده چې موږ پوځونه اوس له غرناطې نه یوازې 6 میله لرې پراته دي، خو د اوربند له تړون نه وړاندې ما دا ډاډ ترلاسه کړی چې زموږ جګړه به اوس د غرناطې د شاوخوا پر ځای د دیوالونو دننه وي او کوم کار چې زموږ پوځ په کلونو کې ونه کړی شو هغه اوس د هغو خلکو په لاس پره کېږي چې په غرناطه کې دننه اوسیږي او د خپل ولس فکري انحصار ماتولی شي. آیا زما دا بری وړوکی دی؟ کوم هدف چې موږ د زرګونو سپاهیانو د قربانولو په صورت کې ترلاسه کولی شوی هغه د هغه سړي په لاس پره کېږي چې زموږ دشمنان یې د کلا وروستی ساتونکی ګڼي. ازبیلا وویل زه هره شیبه دا دعا کوم چې کومې هیلې تا په عبدالله پورې تړلې هغه ترسره شي. خو کله کله ما دا خبره اندېښمنه کړې چې هغه یو ځل له تا سره وعده خلافي کړې ده ځکه خو پر هغه دویم ځل اعتماد کول هوښیاري نه ده. فریدان وویل د قصلې پادري همدا خبره په لیک کې لیکلې ده خو دا بالکل غلطه ده چې زه پر هغه اعتماد کوم. هغه یو عیاشت سست او د بدلیدونکي مزاج خاوند دی خو زما ورته اړتیا ده. ما ته ځکه د هغه ضرورت دی چې د خپل قوم د ذلولولو کومې وسلې چې ده پیدا کړي دي هغه نور څوک نشي برابرولی. نن د غرناطې حالت هغه زمرې ته ورته دی چې له ټیپي کېدو وروسته د یو بوټي په بیخ کې خپل زخمونه سټي. اوس زه د وروستي ګزار لپاره له وړاندې کېدو د مخه ابو عبدالله ته دا فرصت ورکول غواړم چې دغه ټپي زمری وتړي او زما په پښو کې وغورځوي. ملکې وویل ستا باور دی چې که په راتلونکي 14 ورځو کې دننه د غرناطې ولس د جګړې پرېکړه وکړه نو ابو عبدالله به د هغوی د احساساتو په مقابل کې ودرېدای شي. فریدان ابو عبدالله غوندې خلک د هرې تالاندې سره د الوتلو او هر سیلاب سره د بهېدو لپاره تیار دي. دوی تل یوې تکیې ته ضرورت لري. کله چې موږ هغه ته تکیه ورکړه نو هغه له خپل پلار نه هم بغاوت وکړ او کله چې موسی بن ابي غسان تر لاس ونیوه نو زموږ پر خلاف ودرېد. اوس په غرناطه کې بل موسی نشته او عبدالله د یو داسې سړي په واک دی چې زه یې د خپل بري ضمانت کړم. هغه دی داسې ځای ته رسولی دی چې د بیرته راتلو لاره نه لري. موږ باید د خدای جل جلاله شکر ادا کړو چې کوم سړی موسی بن غسان ترکانو او بربریانو ته د خپل استازي په حیث واستوه هغه د مالیتا په جیل کې پروت دی. که هغه له بهرنۍ نړۍ نه د مرستې په ترلاسه کولو بریالی شوی وی نو زموږ جوړه لوبه به ویجاړه شوې وی. د خدای جل جلاله شکر دی چې ستا دا وروستۍ اندېښنه هم لرې شوې. فریدان ځواب ورکړ دا اندېښنه به هغه مهال لرې شي چې هغه د یوه بندي په څېر زما مخ ته وړاندې شي او د هغه پېژندونکي دا ګواهي ورکړي چې حمید بن زهرا همدی دی. ملکه اندېښمنه شوه. ویې پوښتل آیا دا امکان هم شته چې د مالیتا خلکو بل څوک د حمید بن زهرا په نامه نیولی وي او زموږ سفیر هم د هغه په اړه زیاتې پوښتنې ضرورت نه وي احساس کړی؟
نه په مالټا کې زموږ سفیر ډېر هوښیار سړی دی. ما یوازې دا اندېښنه ده چې کومه کښتۍ موږ د بندي د راوستلو لپاره استولې ده هغه د بیرته راستنېدو څه احوال تر اوسه نه دی راغلی. ملکې په اندېښنه وویل تا ویل چې د ترکانو جنګي بیړۍ به په دې وختونو کې د روم په بحیره کې ګزمې کوي. خدای جل جلاله دې نه کوي چې زموږ کښتۍ ته کومه پیښه نه وي شوې. فریدان ځواب ورکړ که د یوې کښتۍ په له لاسه ورکولو هغه خطر لرې کېدای شي چې د حمید بن زهره د ژوندي راستنېدو په صورت کې موږ ته راپېښېدای شي نو دا سودا ګرانه نه ده. ته هغه دومره خطرناک ګڼې؟ کله کله د شپې په چوپتیا کې د یوه پردار چغه ټول کلي راویښ کړي. دا زما لومبۍ ذمهواري ده چې زه په کوم کلي شاخون وروړم هلته باید د کوم یو شپېرېدار کریږه له کومې راون نه وځي چې موږ د ګټلي جنګ له سره جګړې ته اړ نه شو. ملکه ارزده شوه خپل میړه ته یې وکتل. د دې حالت هغه ماشوم ته ورته و چې له لاسه یوه ښکلې نانځکه بیرته اخلي. فریدان دې ته د تسلۍ په دود وویل عزبله زما مقصد دا نه و چې تا اندېښمنه کړم. زما باور دی چې د نوي کال په لیدو سره به زه تا ته په تحفه کې غرناطه درکوم خو بیا هم ځینې جګړه ییز تدبیرونه داسې وي چې یوازې د لښکر مشر باید پرې خبر وي. زما په زړه کې ډېرې داسې خبرې دي چې تر اوسه مې تا ته نه دي ویلي د دې لپاره نه چې زه پر څه خبره ستا اعتماد ترلاسه کول ضروري ګڼم بلکې زما هیله وه چې زه کومه ورځ ناڅاپه زیری درکړم او ته زیاته پرې خوښه شې. عزبله بڼه له خوښۍ وځلېده جګه شوه څو ګامه وړاندې ولاړه او فریدان د ختیځ په لوري اشاره وکړه. ویل ته د درې له مخې زور نه لږ وړاندې وګوره. ملکې څو شېبې په ځیر ځیر وکتل بیا ویل هلته زیات خلک ښکاري. هغوی څه کوي؟ هغوی سړک جوړوي. ستا پام نه دی شوی دا کار له 3 ورځو راهیسې روان دی او که ستا سترګې یو میل وړاندې نور هم لیدلی شي نو ته به هلته د غرناطي خلک وګورې چې خپله برخه کار یې نږدې پای ته رسولی دی. ملکې په حیرانۍ وپوښتل ستا دا مطلب دی چې ابوالقاسم هغوی زموږ د بري د لارې په هوارولو او پراخولو ګمارلی دي؟ فریدان ځواب ورکړ ابوالقاسم د غرناطي خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی له سټاپي څخه د ضروري شیانو د رانیولو اجازه ترلاسه کوي او دوی به بیا کولی شي چې خپل جوړ شوي شیان هم هلته وپلوري. اوس لږ د بل لوري ته راشه. عزبله له فریدان سره د غونډۍ بل اړخ ته لاړه. هغه ورته وویل د شمال او لویدیځ له لوري سنټاپي لوري ته راغلو لارو ته وګوره. تا به تر اوسه پرې په دې لارو هېڅکله هم دومره ګاډۍ نه وي لیدلي مګر هغه څه شي راوړي؟ ملکې هغه لوري ته له سار وروسته وویل. فریدان په مسکا ځواب ورکړ غله میوه سابه لرګي واښه چرګان هګۍ او شای د وزو پسونو رمې هم وګورې. پرون ما امر کړی و چې سنټاپي باید ډېره لویه منډۍ شي او ابوالقاسم ته دا پیغام ورسېدلی دی چې بله ورځ به د سنټاپي لاره پرانیزو. ما یوازې پر دې خبره افسوس دی چې دا کار لږ ځنډنی شو. ملکې په ډېر زحمت د خپلې پریشانۍ د پټولو هڅه کوله. په اندېښنه یې وپوښتل آیا رښتیا هم د سوداګرۍ لاره دا لاره پرانیزیږي؟ هو زه د دې خبرې عملي ثبوت ورکوم چې قسطلې زړهسوانده ملکه نه خوښوي چې نوی رعیت یې له لوږې مړ شي. هسې هم زمینس دا کار هم ښایي خوښ نه کړي. ملکې ویل زما خو دا ګمان دی چې که هغه په دې خبرو خبر شي ځان وژلو ته به چمتو شي. فریدان ومسکل آیا هغه ته دا بس نه دی چې ورته ووایي چې د غرناطي خلکو ته د 100 ورځو ښه خوراک په بدل کې د تل لپاره د دوی د فقر او بېوسۍ جهنم ته ورغورځولو زموږ لپاره ګرانه سودا نه ده؟ ته به حیرانه شې چې دا واورې چې دغه تجویز هم د ابوالقاسم و. د هغه دا شکایت و چې که د غرناطي اولس د جنوب له غرنیو سیمو څخه د خوراک وسایل برابروي د قبایلو سره اړیکې ځواکمنې کیږي. ما د هغه دا شکایت لرې کړ. اوس باید موږ دا هڅه وکړو چې د غرناطي خلکو ته د خوراک څښاک څیزونه په ډېره غوره او مناسبه بیه ورکړو. وږي انسانان له مړېدو وروسته د جګړې پر ځای خوب زیات غوره ګڼي. ملکې وویل که ما ته د دې پروګرامونو معلومات وای نو دومره به اندېښمنه نه وای مګر یوه خبره مې ذهن ته نه رالویږي چې زموږ دښمن 800 کاله دلته د واکمنۍ کولو نه وروسته له خپل راتلونکي ولې ناخبره دی؟ آیا هغوی دومره فکر هم نشي کولی چې کله زموږ لپاره د غرناطي دروازې خلاصې شي نو د دوی د حساب کتاب ورځ به پیلېږي؟ فریدان ځواب ورکړ هغوی په هر څه پوهیږي خو کله چې پر کوم اولس زوال راځي نو هغوی د خپلې سلامتیا د نیغې لارې نه د کږېدو بهانې لټوي او تل ځان ته دا فریب ورکوي چې د دوی هیلې د دوی د زور او ځواک بدل کیدای شي او د اولسونو د لوېدو وروستی پړاو داسې وي چې د مقابلې او مقاومت پر ځای ځان وژنه ورته اسانه ښکاري. نن زموږ د دښمن حالت همدغسې دی. دوی د ټولنیز ژوند د ذمهوارۍ نه د ځان ساتلو په خاطر د ټولنیز مرګ له خطر نه سترګې پټول ډېر اسانه ګڼي. دا زموږ نیکمرغي ده. د کومو خلکو هوښیاري او عقل دوی خپله وروستۍ تکیه ګڼي هغوی خپل برخلیک پر موږ پورې تړلی دي. عزبالله وویل ابا عبدالله ته دا معلومه ده چې څو اونۍ وروسته به پاچاهي پای ته رسیږي او د دې په بدل کې به په الفجاره کې یو وړوکې ځمکې ترلاسه کولو نه وروسته دی د یو وړوکې ذمهدار په حیث وي او چې کله موږ وغواړو نو لرې کولی او شړلی به یې شو. ابوالقاسم هم په دې تمه نشي پاتې کېدی چې کله د ابا عبدالله پاچاهي ړنګه شي نو د وزارت
هم ورسره ځي. بیا دوی په کوم امید دا لوبه لوبوي؟ فریداند ومسکل لوبه یوازې زما ده، هغوی دواړه خو یوازې د شطرنج دانې دي. ابو عبدالله د هغو کسان له ډلې څخه دی چې زکندن کې وي هم مرګ ته د دوکې ورکولو هڅه کوي. او ابوالقاسم غوندې چالاک سړی ته دا ډاډ ورکول ګران نه و چې موږ دا هر څه کوو د ښېګڼې لپاره یې کوو. کله چې د اوربند په اړه خبرې کېدې نو د ده تر ټولو لویه هیله دا وه چې د وسلې له ایښودلو سره سره بیا لږ تر لږه تر یوه کاله هغه له الحمرا څخه ونه ایستل شي. او زه او تا زما د اعتراض سره سره دا غوښتنه ومنله. تا ته د احتجاج ضرورت نه و. ما د ده غوښتنې له منلو نه مخکې د دې ډاډ حاصل کړی و چې کله زموږ لښکر غرناطې ته ننوځي ابو عبدالله به په غرناطه کې نه وي. مګر دا څنګه امکان لري چې موږ په کومه پلمه له خپلې کلي تړون نه سرغړونه کولی شو؟ ملکې په حیرانۍ پوښتنه وکړه. موږ ته به د کومې پلمې ضرورت نه شي. کله چې وخت راشي نو ابوالقاسم به په یوه ورځ کې داسې حالت رامنځته کړي چې هغه په خپله رضا له الحمرا څخه ووځي. خو سمدستي هغه باید په همدې ځان غولولو کې پاتې وي چې همدغه لامل دی چې زه به د هغه هېڅ غوښتنه نه ردوم، بلکې د ده استازو ته داسې ښکاره کوم چې موږ هغه ته نور هم ډېر څه ورکول غواړو. د تړون په 2مه ورځ ما پټ دا پیغام ورواستوه چې د غرناطې مسلمان رعیت د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره ماته د دوی څخه د پاچاهۍ د یو نایب ضرورت دی. اوس هغه احمق داسې ګمان کوي چې په الفجاره کې هغه ته د ځمکو ورکولو اعلان هسې د ده د وفادارۍ د ازموینې لپاره و. که نه نو ما د هغه د نایب کولو پرېکړه کړې ده. هغه په ځان تېر ایستلو روږدی دی او زه پر دې پوهېږم چې هغه همدغسې روږدی وساتم. فریدان څو شېبې ازبلا ته په داسې نظر کتل چې شاباس پرې ووایي. بیا په ډاډمنه لهجه وویل تر کومې چې ابوالقاسم پورې مربوطه ده ما ته له هغه سره د څه وعدې ضرورت نشته. هغه د خپل ولس کښتۍ په ګرداب کې ولوېده، زموږ کښتۍ ته راوخوت او هغه پوهېدلی دی ژوندي پاتې کېدو لپاره هغه زموږ تکیې ته اړتیا لري. ځکه له خپل ولس سره په خیانت کې دومره وړاندې تللی چې اوس د بیرته راګرځېدو لپاره لار نه لري. زما په ګمان به اوس ته ډاډه شوې وې. ملکې ومسکل هوکې زه هر ډول ډاډ احساسوم چې زما ټولې دعاګانې قبولې شوي دي. نن به زه د پادري منځ ته لیکم چې زما میړه په سیاست او جګړه کې ستا مشورو ته اړتیا نه لري. ته یوازې دعا کوه کاشکې نن موږ ته د حمید بن زهره په اړه هم کوم خبر راشي. فریداند وویل تا ته د هغه په اړه د څه اندېښنې ضرورت نشته. ما ډېرې ورځې پخوا دا فکر کړی چې د غرناطې ولس کوم لارښود وموند او هغه خلک د ابو عبدالله او ابوالقاسم پر خلاف راوپارول او له دې سره جفت د بربر او ترکانو څو ډلګۍ لښکره هم د دوی مرسته راغی نو زموږ دا ټولې نقشې به له خاورو سره برابرې کړي. ملکې په اندېښنه پاچا ته وکتل. نو تا د دې علاج لپاره څه فکر کړی دی؟ زه دا زیری درته اورولی شم چې ما د دې بندوبست کړی دی. تا ته معلومه ده چې د اوربند د تړون سره ما د پوځ لپاره له دې ځایه لږ لرې د یوه نوي ځای د جوړولو امر کړی و. اوس هلته په سلګونه تنه شپه ورځ کار کوي. هوکې مګر زه اوس هم وایم چې هغه تنګه دره د پوځ د ځای پر ځای کولو لپاره مناسبه نه ده. او بیا چې ته د غرناطې فتحه دومره باوري ګڼې نو د زیات لښکر راوستل خو ضروري نه دي. خو بیا هلته د چوڼۍ جوړولو ضرورت څه دی؟ که زه درته وایم چې کله دغه چوڼۍ جوړه شي نو د غرناطې کنجي به ستا په لاس کې وي نو باور به دې وشي. ملکې د شکایت په لهجه وویل ته د یو ښه خبر د اورېدو نه وړاندې زما د هوښیارۍ امتحان ولې ضروري ګڼې؟ د خدای لپاره ووایه هلته څه لوبه روانه ده؟ فریدان څو شېبې هغه ته په فتحانه نظر کتل. بیا یې وویل زه د خپل پوځ لپاره نوې چوڼۍ نه بلکې د دښمن لپاره کپس جوړوم چې د غرناطې د ازادۍ روح به پکې بند وي. د دې میاشتې تر پای ته رسېدو وړاندې به د غرناطې 400 تنه یرغمل موږ ته سپارل کېږي. دغه 400 تنه به د پوځ نه علاوه د هغو سرداران او مشران له ډلې څخه وي چې په ولس کې د دوی د ملاتړ پرته هېڅ خوځښت نشي بریالي کېدی. ازبلا څو شېبې هکه پکه ولاړه وه او خپل خاوند ته یې کتل. بیا وویل ستا مطلب دا دی چې ابو عبدالله او د هغه وزیر ابوالقاسم به یې د وزو او پسونو په څېر لاس او پښې تړلي تا ته سپاري؟ د پوځ او ولس لخوا به هېڅ مزاحمت نه کېږي؟ نه دا د ابوالقاسم ذمواري ده چې هلته به څه مزاحمت نه وي او هغه په دې ذمواري کې هغه وخت کامیابېدی شي چې د غرناطې خلکو د امن خواته د مایل کولو په خاطر زما تجویزونه بریالي شي. د سوداګرۍ لار خلاصول او سمدستي دوی ته د ژوند د اسانتیاو له برابرولو نه هدف دا دی چې دوی موږ د دښمنۍ پر ځای خپل نیکي کوونکي وبولي. 400 عزتمن خلک، هو 400 داسې خلک چې د ژوندي بیرته ورستنېدو مسله یې زړونو کې دوستانو ته د غرناطې د ازادۍ او غلامۍ له مسلې نه مهمه وي او موږ به پر هغې هره خبره ومنلی شو. ملکې وویل زه داسې فکر کوم لکه خوب چې وینم. ایا ستا دا باور دی چې ابوالقاسم به ستا دا غوښتنه ومني او له ولس نه به هېڅ خطر احساس نه کړي؟ هغه دا غوښتنه منلې ده او هغه په وړاندې له ولس نه د خلاصون یوازینۍ لار دا ده د دا ګمان دی چې که کوم سرشوخه د هغوی د راپارولو هڅه کوي نو د نفوذ خاوندان به د خپلو زامنو او وروڼو د سلامتۍ دشمنان بولي او د دوی پر خلاف به تورې راوباسي. حزب الله وویل
اوس د زمینځ د لیک په باب موږ ته د څه بحث ضرورت نشته. د هغه اساس د بیرته ستنېدو لپاره سخت ناقرار دی. که تاسو هغه ته څو دقیقې اجازه ورکړئ نو سبا سهار ته به یې رخصت کړو. زه به یې سبا ته د لیدو لپاره راوغواړم. زه نن ډېر مصروف یم. زه د ابوقاسم د استازي انتظار کوم. د معتصم بلا د جوش هغه جذبه در یاد کړه، د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه، د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه، ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علومو دور هغه علمی خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان، خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ د ماضي روشنایی او د راتلونکي تیارې خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو. د غره په لمنه یوه کلي کې درې خواو ته په پراخه باغونو د خزان اغیزې راښکاره شوي وي. جنوب لوري ته د سرانو ویدا په لوړو څوکو تر لرې لرې ځایه لومړۍ واورې اورېدلې وې. سلما د خپلې کلا پر بام لمر ته پرته وه. په 50 کلنۍ کې هم د دې په صحرا کې د ځوانۍ د تازګۍ نښې وې. عاتکه یوه 14-15 کلنه نجلۍ چې د بربریانو، هسپانیې او عربو د ښایست ګډې نښې یې په ښکلې صحرا کې وې. یو کتاب په لاس په زینو کې راښکاره شوه. وړاندې ولاړه او له سلما سره په قالینه کښېنسته. هغې کتاب پرانیست. وویل کاکا ناوي زه د کتاب لپاره د سعیدې دوی کره تللی وم. ما وویل زر به راستنه شم، خو له زبیدې سره په خبرو وځنډېدم. سعید تر اوسه له غرناطې نه دی راستون شوی. منصور ډېر خفه و. جعفر او زبیده هم ډېر پریشانه و. جعفر ویل چې که هغه تر ماښامه رانغی نو زه په خپل غرناطې ته ورپسې ځم او احوال یې اخلم. د هغه دا اندېښنه وه چې د غرناطې د ازادۍ معامله ګرو هم عیسایانو ته نه وي سپارلي. سلما جګس کښېنستله. هغې ځوانې نجلۍ ته په تسلي ویل عتیقې ما ته معلومه ده چې د سعید په اړه د هغه د وراره نوکر څخه ستا اندېښنه زیاته ده. ته ډاډه اوسه چې ډېر زر به ابو عبدالله 400 تنه د یرغمل په توګه پردیانو ته وسپارې. له دې وروسته به دا اندېښنه امکان نه لري چې د غرناطې اوسېدونکي به د سولې د تړون پر خلاف چاته د خولې چوله کولو اجازه ورکړي. زموږ په کلي کې د هغوی ستا د کاکا په اړه تشویش و، ځکه خو د غرناطې د مشرانو دا ټینګار و چې امین او عبید هم باید په هغه 400 کسانو کې شامل شي. بیا هم دا هڅه کېږي چې عمیر په څېر دی هم له دې لیست څخه وکښل شي. عتیقې وویل کاکا ناوي زه د سعید په باب ځکه پریشانه یم چې له هغه پرته د منصور څوک نشته. سلما وویل لرې زه به ستا کاکا ته ووایم چې کوم نوکر غرناطې ته واستوي او د هغه پوښتنه وکړي. خو ته باید دومره ډېر د سعید دوی کره ولاړه نه شې. ته اوس پیغله شوې. سعید ډېر ښه هلک دی. ستا پر تره هم هغه د زامنو په څېر ګران دی. خو د عمیر نه خوښېږي چې ته له هغه سره راشه درشه کوې. د عتیقې څېره له غوسې نه وځلېده. کتاب یې یوې خواته کښېښود او وویل تا ته خو معلومه ده د تروژمۍ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې عتیقې څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ابن تاشفین یادوام ز الخادم د اسلام مبارزین یادوام اخونا نشته د اسلام هغه طاقت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه
امت مومنا